واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي پرب توکل پکار دې چې خدای دشمن پاتې شو بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو پرب توکل پکار دې چې خدای دشمن پاتې شو بیا بلهاری بریان برخمن پاتې شو په حقانیت بمو بیا ټوله نړۍ پیژني صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارمران سلامونه ونیږي هیلې مې ومنئ قدرمنو اوریدونکو لیدونکو په همدې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند به وئ قدرمنو لیدونکو تاسو د ګلاب یوټیوب چینل ګورئ او زه ګلاب یم نن په پکتیا ولایت کې د مختلفو ولایتونو څخه ورزشکاران راغلي دي او په پکتیا ولایت کې سیالۍ ترسره کوي د همدې سیالیو کتلو لپاره له موږ سره پاتې شئ له ورزشکارانو سره هم خبرې لرو له محترم رئیس صاحب سره همداشان د بعضې استادان چې د کلبونو مسؤلیت په غاړه لري هغو سره هم خبرې کوو راسره پاتې شئ تر پایه ملتیا مو وکړئ موږ دغه لوبې فدراسیوني لوبې همداسې پرېږدو نو فدراسیونونه مو ورځ په ورځ په ختمېدو دي اول د پکتیا ولایت کې زه ته وایم موږ 53 فدراسیونونه رسمي فدراسیونونه درلودل اما اوس چې ګورو شاید 14-15 فدراسیونونه پاتې وي نو د مرکزي مشرانو نه مې استادانو نه مې دا هیله ده چې موږ تاسې خولې زه 14 کاله کېږي چې ورزش کوم همداسې تاسې هر یو 15 کاله ورزشونه کړي نو د تاسې نه مې دا هیله ده چې د رسمي لوبو کې مې چې خولې تویې کړي دي د خولې مو بې ځایه لاړې نه شي د خپل ورزشونه په پښو ودرو تر څو پورې چې دغه هغه چې موږ تاسې اخیستې د ثمره یې د نوي ځوانانو ته ورسیږي او د نوي ځوانان مو د خپل ملک بیرغ په ټول دنیا کې وځلوي ټولو مېلمنو ته او ګرانو استادانو ته سلام وړاندې کوم بعد سلامه زه د افغانستان د کیک بوکس په نمایندګۍ د تاسو ټولو نه یو خواهش لرم چې یو خو په اول ځل باندې پکتیا ولایت کې د کیک بوکس سیالۍ په لار اچول شوي دي نو کوشش وکوئ چې څونه تاسو کولی شئ د حوصلې نه صبر نه کار واخلئ فایټر انشاءالله دی چا د فایټر به حق نه خوړل کېږي کم داوران چې د کابل نه راغلي دي دغه نمرې لیکل یا د هغوی قضاوت موږ ته قابل د قبول ده په دې خاطر باندې چې هغوی د چا طرف نه کوي خاص د کابل نه په دې خاطر راغلي د فدراسیون په نمایندګۍ باندې نو د سالبینو نه ټولو نه یګانه خواهش مې دا ده چې هر څوک په خپل ځای باندې کښېني جای نمبر 3 تون کې پار راند اول هاي एक दो तीन चार पाँच
فاروق د کابل ولایت نه سمیولا د ذوالفقار فايت ماشاءالله جماعه جوری بعدی رو بخوان تو استوب استوب ما شاء الله ما شاء الله Stop, stop. آماده. فای. بیشتر اینجا بیا دل تا وداری آماده فای فای خیلی مطلع چش خیلی داری خیلی مطلع کار دارد خیلی تا خیلی خوب استاپ آماده سی جاج 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 تایم بیکار راول نمبر 2 فای گاردن ماشاءالله اینو تو وجه نصرت له کیک وجه خیلی متو خیلی خوب اینی تکاش اینی متو خیلی خوب اینی تکاش ماشاءالله خیلی خوب وجه فرانکی اینی متو خیلی ماشاءالله اینی متو گاردن اینی تا خیلی خوب اینی تو کاش خیلی خوب خیلی خوب خیلی تو خیلی خوب نصرت نصرت بریگاد ماش عملا خیلی خوب نصرت وجه کیک وجه خیلی خوب زبله وجه وجه کیک وجه خیلی ستاپ ماشاءالله خیلی خوب با خدا نه میشه باز مال بالاش تیار باشه دا چې هرې په پیدا نشو رانغی نو ځکه یې ته په ګډه باندې مسابقه وکړه 55 56 57 58 تا 60 کیلو را فایت میکنه 53 کیلو وزن داره
55 تا 60 فایت میکنه. جزا برتری تانکی پا ماشاءالله سمی ماشاءالله هاي الا بده کی بیا الا بده کی بیا نری 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 الا بده کی بیا متواجد باش چپ منتظر چه باشی برو لوکه کتا میشه بات پر پوزیشن تا جنب بگی ماشاءالله ماشاءالله سابی دیگه اش بره خدا فرید خالیدا Guarda che jump, non vedi? Guarda jump. وجه لك Siamo boxati che mai sei in giorno. Poi, lo che cam sono detto ni sare. قدش بلند شینا لوکیک زده ایتونی لوکیک خیلی آرام زده ایتونی نراده ببین الان کسان همیال اون جام نداره گوارتا جام بگی کنه گوارتا جام نیتا خب با فکر کار کن نراده ای نیتا خوبه پای زده ایتونی نراده نراده قدش بلند است پای زده ایتونی از پای شینا نراده لوکیک زده ایتونی نراده نراده پای پای زده ایتونی ای نیتا شوت بیا بیا فیصل به کابل ولایت نراده بخیر تانکی پا راوند دو راوند نمی راوند سنه ببر خلاص لوکیک بالا میزنه نراده نراده یکون پای لا بده قیش خوبش میام نراده نکن لوکیک قیش خوبش میام دو گرات خیلی متو خیلی خوب خیلی متو خیلی عالی لوکیک ناتیج دو گرات سلاش کش نرا سر نراده نده کرد سلاش سلاش
ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارم ران پالن غواړي غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي واتساتن غواړي بیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته ښه راغلاست وایو رئیس محترم که تاسو په لومړي کې خپل ځان راته معرفي کړئ. اسم ما شیر محمد هاشمی رئیس کلب‌های کابل هستم. رئیس محترم تاسو دلته که سیالۍ مې ولیدلې دا سیالۍ تاسو څنګه ارزوئ دا په کومه سطح باندې دي مثلا دا نور څومره کار ته اړتیا لري؟ این مسابقاتی که امروز در ولایت پکتیا در آن انداخته شده بود بسیار یک مسابقات خوب است برای رشد جوانای ولایت پکتیا. همین زون جنوب بسیار موثر است به خاطر از اینکه جوانای زون جنوب یک مدت زیادی از ورزش دور بودند. اینجا بعض مشکلاتایی که ناامنی بود حال به فضل الله امنیت از سر تا سر افغانستان ما میتونیم که مسابقات خوب و سیمینارهای خوب برای جوانای افغانستان داشته باشیم. په راتلونکي تاسو څه پلان لرئ د دوی لپاره چې راتلونکي دوی په کوم ځای کې ووینئ؟ پلانهای ما همی است که ما میخواهیم همون چهره های نقبه که در ولایات است زیر خاک است ما اینمی را میکشیم که در سطح ملی و افغانستان اینا مسابقه کنیم. تاسو د کلبونو استادانو ته په څه پیغام لرئ دوی باید څه وکړي؟ پیغام ما برای کلب‌های تمام زون جنوبی است که ورزش کیک بوکس درست نگاه کنند در دیگه فدراسیون‌ها زحمت نکشند. دیگه فدراسیون‌ها دیگه ورزش‌هایی که از سازمان‌ها عاقبت نداره. فدراسیون است به خاطر که ورزش ما که است المپیکی آسیا است. دیگه هر قدر زحمت بکشند به جای نیست. هغه ورزشکاران د سیالۍ وکړلې وایي بایللې مثلا یا په نور ځایونو کې کوي بایلې وي تاسو د هغې لپاره څه پیغام لرئ؟ پیغام ما بر جوانایی است که کسی که در باخت خود مایوس نشه کسی در برد خود مغرور نشه. پیام مایی از برش کسی که میبازه او در آینده پس میبره کسی که میبره او در آینده باز مسابقه داره. رئیس محترم تاسو مخکې پلان چی دی مثلا تاسو نورې لوبې لرئ نورې لوبې هم تیاروئ او کنه؟ ما امروز که اینجا آمدیم به خاطر آمدیم که چهرهایی که برتر از اینجا ما انتخاب میکنیم. انتخاب بعدا مسابقات تیم ملی میشه انتخاب تیم ملی از ولایت ها بعدا ما آمادگی داریم برش که از اینمی چهره در کابل استفاده کنیم. تاسو د نوې نسل لپاره څه پیغام لرئ؟ نوې نسل باید څه وکړي؟ پلرونه یې والدین یې باید څه وکړي د ورزش برخه کې؟ به نسل نو پیام ما ای است که درس بخوانند زحمت بکشند و ورزش کنند. ډېره زیاته مننه رئیس محترم. تاسو نه مننه. د ابا ولسوالۍ څخه د یو کلب استاد راسره ولاړ دی دوی سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مننه کوم خوشحاله اوسئ. په لومړیو کې مو خپل ځان راته معرفي کړئ. مننه نوم مې احمدشاه حزین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ یو استاد د کیک بوکسینګ. حزین صاحب څومره وخت کېږي چې ورزش کوئ یا تمرین؟ ورزش تقریبا 12 کاله کېږي تیکواندو څانګه کې بوکس څانګه کې اوس د تاسو فی الحال وینئ چې کې بوکس څانګه کې موږ شاګردان روزو. تر اوسه پورې مو څومره شاګردان روزلي دي؟ تر اوسه پورې زیات شاګردان روزلي دي تقریبا 100 نه زیات شاګردان موږ تیکواندو برخه کې بوکس برخه کې بوکس برخه کې روزلي دي او مسابقې لاسته راوړلې دي. نو کوشش کوو چې تر راتلونکي نسل ته نور هم او ورزش ته هم موږ ډېر متوجه سو خدمت وکړو.
راتلونکي نسل یا نوی نسل یا مثلا نوی ورزشکارانو تاسو څه پیغام ورته لرئ؟ موږ ټول ورزشکارانو ته دا پیغام لرو، خصوصا ځوانانو ته دوی باید دلته ډېر مخکې کړي او دویم قدم کې دوی ورزش ته باید ډېره توجه ورکړي، اهمیت ورکړي. ستاسو لوی ارزو یا لوی هیله مو څه دی؟ زمونږ لوی ارزو دا ده تر څو خپل ملک ته دردېدلي ولس ته خدمت وکړو، هغه که هر لارې دا زمونږ یو لوی ارمان دی. ډېره زیاته مننه استاد محترم، خوشحاله شوم. ملګرو د افغانستان د ملي ټیم یو قهرمان را سره ولاړ دی، د سره به هم خبرې ولرو. السلام علیکم ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، جوړ په خیر، صحت مو ښه ده؟ ښه خواست دی. مننه استاد محترم، خوشحاله اوسئ. استاد محترم تاسو که د ځان په اړه باندې یو څه راته ووایئ. نوم ربیع الله نجیب زوی هوتک د افغانستان د قهرمان، اوسېدونکی د کابل او تخیلو کې مو ژوند ده. بس تقریبا 25 کاله راځي، عمر 25 کال دی او 15 کاله کېږي چې دې رشتې ته مې مخه راوړې ده. ډېر ښه استاد محترم، تاسو تر اوسه څومره سیالۍ ترسره کړې دي او څومره مو ګټلې دي؟ سیالۍ خو م زیاتې ترسره کړي خو شمار یې نشته ده، نو بس مسابقې دي، بیروني م هم کړي، داخلي م هم کړي دي. بیروني م ته تر اوسه دومره وضع ښه نه وله، چون چې هغه په تېر حکومت کې لکوټي زیاتره خلک پیسو خوري او هغه ول هغې خاطر باندې موږ کم سفرو ته تللو. خو اوس فعلا د خدای فضل ده کوم هغه نشته، تر اوسه کوم سفر نشته، خو د هغې نه مخکې هغه تېر حکومت کې خپل ایران ته تللي، ایران سره ایراني سیال سره مسابقه کړې، ازبکستان ته تللي، پاکستان سره همداسې هم او خپل مرکز کې زیاتې کړي دي، مرکزي مسابقې کړي دي. ډېر ښه استاد محترم، څومره شاګردان په دې برخه کې لرئ او کلب مو کوم ځای کې دی ورزشي کلب؟ بس شاګردان خو شته دي، داسې نشو ویلی، د یو مجتمع شاګردان دي تقریبا د 500 نه هم زیات راځي. یو مجتمع چې ده تقریبا 15 کلبه لري او هر کلب کې نو داسې فکر وکړه چې 20 شاګردان شته دي او د دې شاګردانو بس ویلی نه چې څومره. استاد محترم، تاسو د خپل شاګردان په راتلونکي کې په کوم ځای کې لیدل غواړئ؟ انشاءالله که د الله رضا وله بس د ټیم مسابقې د خیره وشولې او موږ بیا د دې حالت ته رسېدو، بس شاګردان به انشاءالله موږ کوشش زیات کوو چې دې رشتې ته پیشرفت ورکړو. چې دا رشته ډېره کمزوره شوې ده، ډېر وخت شو، یعنې رشتې ته خدمت نه شوی. کور ودان د استاد دستګیر پنجشیري نه هم چنان چې رئیس د فدراسیون تېر رئیس اوس هم د استاد رقیب اعظمي هوتک نه ډېره مننه کوو چې موږ ته هم خدمت کوي، هم دې ورزش ته مخې ته پیشرفت ورکړی چې هر ولایت کې دې نه مخکې هرات کې وي، اوس دا د پکتیا ته راغلو. بعد دې غواړو چې خوست د نورو ولایتو ته هم لاړ شو چې دې مسابقو ته پیشرفت ورکړو. ډېر ښه استاد محترم، ستاسو لویه هیله یا لویه ارزو مو څه دی؟ بس د موږ لویه هیله دا ده چې جهاني مسابقو ته مخه وکړو او جهاني مسابقې کې دستاوردونه ولرو او بس دغه د موږ زیاتره هیله دغه ده چې سپانسرتونه او هغه ولرو د دې تجارتانو چې شاګردان دا کوم قهرمانان چې دي دا سپانسر کړي، چې زیاتره د اقتصاد نه ژوبل دي، نه شي کولی خپل کور وچلی او که ورزش وکړي. دغه نه ډېره موږ هیله کوو او زه خپله هیله ډېره لرم چې بیروني هېوادو ته ډېر لاړ شم. ډېر ښه استاد محترم، خدای ستاسو هم دا هیلې پوره کړي. استاد محترم، هغه ورزشکاران چې دلته ماتې وخوړله، تاسو د هغو لپاره څه پیغام لرئ؟ هغو دپاره دا پیغام لرو چې دا ماته لویه بریا ده، دا نه ده چې دا بریا وکړې نیشه بیا مخکې تللی نه شي. که چېرته ماته وخورې دا پوهېږي چې ما کې کوم خصوصیات کمزوري دي یا کوم هغه نفر کولی شي چې تمرینات زیات کړي، هغه کوم نفر چې ده چې ووایي چې والا ما بورد کړی هغه مغرور راځي او هغه کېږي، هغې نه ماته ډېره ښایسته ده. هغه نفر ته زه دا هغه ورکوم چې کوم ماته خوړلې ده، باید کوشش وکړي خپل جرأت د لاسه ورنه کړي او هم چنان د استادانو نه هیله کوم چې دوی باندې زیات کار وکړي، چون چې زیاتره استادان دي دومره هغه نه لري او وګوري چې کومې رشتې دي. اوس زیاتره دغه یوټیوب چینلونه ډېر دي، دوی کې وګوري چې کوم رکان کار کېږي کوم هغه. اوس بهتره د استاد نه بهتره یوټیوب چینل ده، دې ته چې مخه راوړي هر څه پیدا کېږي. کوشش وکړي چې دغه نه خپل هغه لاسته راوړي تمرینات. ډېره زیاته مننه استاد، خوشحاله شوم. قربان، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، تاسو ستړي مه شئ. ښه راغلاست تاسو تلویزیون کارمندان ته او په خپله خصوصا تاسو د خوست ولایت په نمایندګۍ دلته د کیک بوکس هغه ته راغلي مسابقات ته. ډېرې ښایسته مسابقات وي، ډېرې ښې مسابقې، ډېر په ښه نرمه فضا کې سرته سوې او په دنه خوشحاله چې رئیس صاحب عمومي د کیک بوکسینګ هم راغلی و، دلته ډېر استادان هم ورسره راغلي وو او رئیس صاحب د ګردیز هم دلته شرکت کړی په دې مسابقات کې او ښې مسابقې ډېر یعنې په زړه پورې مسابقې وي او
او نور هم غواړو د رئیسانو نه او د رئیس عمومي فدراسیون نه چې همدا رقم مسابقې په خوست ولایت کې په نورو ولایتو کې دایره کې چې بیرته د کوم کیک بوکس ظرفیت چې کم شوی بیرته کیک بوکس په پښو ودرېږي او خپل فدراسیون په هر ولایت کې باید همیشه باید کوشش وکړي چې په هر فدراسیون باید په خپل پښو نه ودرېږي او مسابقات جوړ کړي چې هلته هلکان په خپل مسابقات او وګوري چې کیک بوکس څه معنا کیک بوکس شي فری فایټ شي نور کله هغه ورزشونه نو دې پر ډیره زیاته مننه کوم د تاسو نه او د رئیس صاحب نه او د خوست هغه نمایندګۍ نه او د فدراسیون د هغه نه ډیره زیاته مننه کوم د پکتیا د ګردیز ولایت نه چې د مسابقې په لار اچوله ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ ډېر زیاته مننه تاسو څومره وخت کېږي چې همدې ډګر ته راغلي یئ موږ خو 15 کاله کېږي د خوست په ولایت کې د رسمي سپورټونو کې موږ هلته کار کوو هلته فدراسیونونه دي موږ هلته کلبونه دي په څانګې دي په ولسوالیو کې او نن چې د ګردیز ولایت ته راغلی یو شاګرد ما راوستلی و دلته په مسابقاتو کې مقام واخیست اول مقام واخیست او نور هم کوشش کوو چې نور شاګردان هم د ولایتو کې چې مسابقات شي په مرکز کې هغسې ډېر د پخوا نه موږ هلته هغه لرو شتون لرو د سپورټ په برخه د خوست په ولایت کې ډېره مننه استاد محترم استاد محترم تاسو د نوي نسل لپاره یا د نوي ورزشکارانو لپاره تاسو څه پیغام لرئ د نوي نسل لپاره موږ دا پیغام لرو چې سپورټونه وکړي هغه پلرونو هغه ماندو ته هغه ورونو ته هغه ترونو ته هغه ماماګانو ته چې بې ځایه د ګرځېدل نه د بې ځایه د هغه نه د سپورټ په ډګر کې او د ذهني د هغه دپاره او که غواړي چې ذهنونه یې صحیح تندرسته وي وجودونه یې تن و روان یې صحیح وي د هغه کلبونو کې چې هغه استادانو صحیح واچوي چې د ورزش په ډګر کې وختونه تېر کړي کلونه تېر کړي او زامتونه او خولې تېر کړي هغه سپورټ هغه کلبونو کې داخل نه کړي چې نوي راغلي دوه میاشتې یا دوه میاشتې وي هغه استادان چې وګوري چې چند استادان د فدراسیونونه دي یا ښه استادان دي پرمختللي استادان دي هغه همدغه نوي تنکي ځوانان واچوي چې سالم وجود او سالم هغه ته انتخاب سي او د خپل د هیواد لپاره او د خپل د رشتې لپاره او د خپل د سپورټ او واقع نسل لپاره خوشاله سم سره موږ خپل هم ډېر خوشاله سو ډېره زیاته مننه تاسو ډېره زیاته مننه السلام علیکم استاد محترم وعلیکم السلام ستړي مشئ ستړي مشئ استاد محترم ځان مرته معرفي کړئ په لومړیو کې نوم احسان الله د احمد ابا ولسوالي اوسېدونکی استاد محترم تاسو څومره شاګردان د ورزش په برخه کې لرئ تاسو روزئ هغه 40 شاګردان لرم اوس په الحال او 2 جای ټیم لرم په احمد ابا کې دلته مو څومره ورزشکاران یا ستاسو د نظر چې لاندې هغه راوستلي دلته د مسابقو یا سیالیو لپاره سیالیو لپاره مې 3 نفر راوستلي څو نفر یې وګټله او څو یې یو نفر وګټله 2 لا پاتې دي هغه هم را روانې دي مسابقې زه دي ډېر ښه استاد محترم استاد محترم راتلونکي تاسو څه غواړئ چې ویې کوئ راتلونکي موږ غواړو چې د کیک بوکس رشته په مخ بوځو ورزشکارانو نور نوي ځوانانو ته خدمت وکړو په مخ یې بوځو او په راتلونکي کې دغسې ورو ورو ملي ټیم ته وخیځو او دغسې خارجي مسابقو ته ځان ورسو د نسیم په اړه راته ووایئ د مسابقه وګټله کپ یې ترلاسه کړېدو په اړه یو څو خبرې راته وکړئ نسیم خو ډېر تکړه شاګرده دی 3 مسابقه ده چې ویې ګټله او ډېر لایقه ده او پخپله د ما سره 3-4 کاله کېږي چې تمرین کوي او خپل تمرین ته ډېر متوجه ده ډېره زیاته مننه استاد محترم خوشحاله سم سلام ستړي مشئ وعلیکم سلام خیر اوسئ تاسو ستړي مشئ په لومړیو کې مو خپل نوم راته ووایئ او له کوم ولایت څخه یې نوم مې محمد الله ده ولایت پکتیا د حلیمي کلب څخه څومره شاګردان مو همدلته راغلي وي لوبې ترسره کړلې 12 دانې شاګردان راغلي دي په 12 کې شپږو مسابقې وکړې شپږ پاتې دي تاسو د خپلو شاګردانو آینده څنګه ګورئ دوی په راتلونکي کې به کوم ځای ته ورسېږي تر کوم ځای پورې به لاړ شي ماشاءالله اوس خو زه ګورو د موږ شاګردان ډېر تکړه وو خو په راتلونکي مسابقو کې به انشاءالله د دغه نن تکړه وي ډېره زیاته مننه خوشحاله سم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشئ جوړ بخیر خوښی مننه خوشحاله اوسئ خود معرفی کو محب الله صاحب از ولایت کابل مدت 5 سال میشه که ورزش میکنیم در رشته کیک بوکس نو آغاز کردیم و امروز مسابقات بوده مسابقات توانستیم در 5 ثانیه راوند اول حریف ما نکاوت کنیم تر اوسه پورې مو څومره مسابقې کړي دي اوس دغه رشته کې د رشته خیر دری ووایم د رشته کیک بوکس اولین مسابقه ما کردیم دیگر رشتهات مسابقه کردیم ما پالوانی مسابقه کردیم
په هغه مسابقو کې مو څومره ګټلې دي تر اوسه پورې؟ تقریبا 3 مسابقه در پولونی کردیم، کورام بردیم دیگه. یک 2 مسابقه 3 مسابقه در چی کردیم، ویشو کردیم، کورام بردیم و یک مسابقه را در حساب چی که نمرات تا بالا شد چی شد. بسیار خوب. په راتلونکي خپل ځان په کوم ځای کې ګورئ؟ کدام جای خود میبینی که کدام جای برسه خودت؟ خب میخوایم فهمیدی که بیرق ملی را بتوانیم با کشورهای خارج در اوج بلند کنیم و خارجی ها را شکست بدیم. نه فهمیدی خب کلش افغانای ما باید بتوانیم فهمیدی پیشرفت کنیم، مثلا مسابقات خارجی بدیم. فعلا در کشور ما قدر چی مهیا نیست، امکانات نیست. اگر امکانات باشه میتوانیم مسابقات خارجی هم بدیم. به دیگر جوانان چی پیغام داری؟ پیغام من است که فهمیدی ورزش که است که چیز است فهمیدی که انسان تندرست و عزاداران عمل خراب و بدعملی دور میکنه. هر انسان هر جوان باید ورزش کنه، نه که هر ورزشی که باشه، اگر فوتبال باشه، بسکتبال باشه، یک بوس مدا ورزش کنه، از مواد مخدر چیزا خود دوری کنه. بسیار خوب است. کله مو چې لوبه وګټله څه احساس مو لره؟ احساس خوشی است. خب طبعا دیگه هر انسان که فهمید مسابقه را ببره خوش می باشه. بریالی اوسئ، خوشحاله اوسئ. خوشحاله سوم. استاد محترم، کله چې لوبه یې وګټله ستاسو شاګرد نو تاسو څه احساس کوئ؟ د احساس ډېر ښه خوشحالۍ احساس هم کوو، او بل خفه په دې ولو چې خپل ملک سره او هغه ولایتو سره ولا خفه په دې موږ غواړو چې د خارجیانو سره زیاتره مسابقې ولرو، موږ ته مهیا شي. ډېره زیاته مننه استاد، خوشحاله اوسئ. مننه مبارکي درته وایم تاسو دواړو ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي نه شئ. مننه، ژوندی اوسئ. په لومړیو کې مې خپل نوم راته ووایئ او له کوم ولایت څخه؟ محمد نسیم دانش د پکتیا ولایت څخه. څومره وخت کېږي چې لوبو ته مخه کړې ده یا لوبو ته راغلی یې؟ 3-4 کاله کېږي. ښه، ډېر ښه. مخکې مو کله مسابقې کړې دي؟ هو. څو مسابقې مو تر اوسه پورې ګټلې دي او څه مو بایللې دي؟ تر اوسه پورې شکر بخت نه لرم او ټولې مې ګټلې دي. ښه، ډېر ښه. مخکې مو څه پلان دی، څه هیله او ارزو مو دی؟ غواړو چې ملي ټیم پورې لوبې وکړو، پرمختګ وکړو، پکتیا ته ویاړ راوړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. په لومړیو کې تاسو مو نوم راته ووایئ او بیا مثلا د کوم ولایت څخه یې همدا راته ووایئ. زما نوم رحیم الله ده، د پکتیکا ولایت څخه یم او تقریبا 6 میاشتې کېږي چې ما کیک بوکس رشته شروع کړې ده. تاسو مخکې څه کول غواړئ؟ مخکې خو ډېر پلانونه لرو که الله را سره وکړي انشاءالله. دنیا په امید خوړل کېږي، امید یې لرم چې ډېر کارونه وکړم. ستاسو تر ټولو لویه ارزو یا لویه هیله مو څه دی؟ لویه ارزو مې ټیم ملي ده چې ټیم ملي ته ځان ورسوم په کیک بوکس کې. ډېره زیاته مننه، خوشحاله سوم. خیر اوسې، مننه. ژوندی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمة. ستړي مه شئ. خیر اوسه، مننه. د خپل ځان په اړه راته ووایئ. فیصل یم د کابل څخه دلته لوبې ته راغلي، کابل ولایت څخه. هلته مو لوبه وکړله. لوبه مو وګټله که وبایلله؟ لوبه مې وګټله. هو. کله مو چې لوبه وګټله څه احساس مو لره؟ د خوشحالۍ احساس ده. هر یو چې لوبه وکړي، د لوب بریا هغه کړي، نو هر انسان خوشحالېږي او زه خوشحاله شوم. ډېر ښه، مبارکي درته وایو. تاسو د نوي نسل لپاره یا د نوي ورزشکارانو لپاره څه پیغام لرئ؟ نوي نسل ته مې دا پیغام ده چې تمرین ورزش وکړي، ورزش سره علاقه پیدا کړي ښه ده، تر څو د بدعملۍ او د غلطو کارونو څخه لاس واخلي او دغه ورزش ډېره فایده لري. ورزش وکړي ښه ده. ډېره زیاته مننه. تاسو لوی ارزو څه شی دی، لوی هیله مو څه شی ده؟ د ما لوی ارزو دا ده چې خارجي لوب خارج هېواد کې د افغانستان بیرغ باید وځلیږي او هغه شي، او غواړم چې خارج لوبې وکړم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، بریالی اوسئ. استاد محترم، تاسو هم ډېره زیاته مننه. ساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاس راوړې بارم ران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی، غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی. ملګرو، سیالۍ پای ته ورسېدلې.
را سره د احمد ابا ولایت څخه یو استاد دی او په څنګ کې ورسره یو شاګرد چې لوبه یې وګټله د دوی دواړو سره مرکه لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په لومړیو کې مو نوم راته ووایه، له کوم ځای څخه او نوم مو څه دی؟ نوم مې فیصل او د احمد ابا څخه. څومره وخت کېږي چې د ورزش په برخه کې کار کوئ؟ یو 4 میاشتې کېږي. مخکې مو کله مسابقې کړي دي؟ که څنګه مو چې دا مسابقه وکړله تاسو څه احساس کوئ؟ دا مسابقه د استاد په هیلو چې استاد موږ دې ته را رسولي یو، هغه په هغه مو وګټلی، هغه موږ ته ویاړ را بخلی. ډېره زیاته مننه، بریالی اوسئ. مننه. استاد محترم، لکه څنګه چې تاسو یو شاګرد چې مسابقه وکړله تاسو څه احساس لرئ؟ ډېر خوشحاله وي. بس دا د دې هڅې مې د شاګردانو دوی په خپله کوشش وکړو چې دا مسابقه یې وکړله او دا یوه لاسته بولم. د دوی لپاره ستاسو مخکې پیغام څه دی؟ دوی باید مخکې څه وکړي؟ د دې لپاره ځوانانو لپاره دا پیغام دوی باید نور کوشش وکړي تر څو دوی وکولی شي وریتوب په سطحه حتی باید د خارجي مسابقو ته دوی آمادګي ونیسي. ډېره زیاته مننه استاد. قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې د سیالیو څخه مو خوند اخیستی وي، تر پایه مو کتلی وي. ډېره زیاته مننه چې راسره تر پایه پاتې شوئ. تر بیا چې زه راځم د هغه وخته په تاسو د ګلاب یوټیوب چینل او د ګلاب جبارزي فیسبوک صفحه د سره لایک کړئ او خپل نظرونه مو هم را سره په کمنټس کې پرېږدئ. ډېره زیاته مننه. لاست راوړې بارم ران پالن غواړي، غم د ځان دې پکار دی، غم د هیواد، غم د ځان دې پکار دی، غم د هیواد. زخمی